بلوچستان د ضلع کولو نوهشم سیمې یو ځل بیا د ضلع شانګلې بل ګل ځوان وخوړ. دغه د کولې مزدوران د ټوک ډوډۍ په خاطر باندې د ضلع شانګلې نه ځان تر بلوچستانه تر درادمخیله او رګزو ورسوي چې دیو ځان له یوه ډوډۍ رزق پیدا کړي. خو بیا د هغه ځای نه دغه ځوانان موږ له په تابوتونو کې راوړي. دغه ځوان د هغه ځای دغه تنګ نظرو دغه تور فکرو خلکو په دې بنیاد باندې وخوړ چې هلته خلک بیا بتۍ اخلي، هلته د دوی نه پیسې غواړي او دوی سره پیسې وینه. دغه ځوان زما په شا باندې چې پروت دی او نن د ده د ژوند اخري رسومات روان دي، دا 20 کلن یا 28 کلن دی او دا د کور یوازینی د ګټې وټې ځوانو. دا د انجینر امیر مقام د خاورې ځوان دی چې هغه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند صوبایي صدر دی. دا د شوکت یوسفزی د کلي ځوان دی چې شوکت یوسفزی د لیبر او د کلچر منسټر دی. دا د ډاکټر عباد د خاورې مړی دی چې ډاکټر عباد په قامي اسمبلی کې زمونږ نمایندګي کوي. د دې ځوان والد صاحب را سره ولاړ دی. د هغه احساس صحافتي اقدار نه دي چې موږ وپوښتو، خو بیا هم دا د شپې 10 بجې دي. دغه مړی اوس پېښور ته را رسېدلی دی. دا به د دې ځای نه شانګلې ته روانېږي. دا کاکاجي پوښتو چې دغه بچی د ده د مخې مړ شو، آیا دی به بیا د کولې نورې مزدورۍ له ځي او که نه ځي؟ د ده نوره لاره چاره څه ده؟ کاکا جانه زه ډېره زیاته بخښنه غواړم، تا سره خبرې نه دي په کار ځکه چې ستا د زړه ټوټه جدا شوې ده، خو بیا هم ستا اواز لازمي دی چې ولس ته ورسي. سر موږ د شپې 1:20 منټه لپاس جی دې کې غله راغلل او زما کټ نه مطلب در موږ راپاسولو چې پیسې مې سي راکړئ، مطلب در پیسې رانه واخیستې، بیا مې نورې چېرته دې راکړئ، مطلب مې مور سر نشته، مطلب در ټوپک را پرېښود، زما دا اوږه وواله، مطلب در دې کې دا زما دا زوی راپاسېد، مطلب زما په دغه مې دغه وکړو، دا اخوانه بل پیرینګ وکړو او دی وویشت، مطلب در په هغه ځای باندې مطلب دغه شو. نو هغه ځای کې نه بیا د ګاډي څه تک نه د ډاکټر بل څه مساله ونه هېڅ هم نه و او موږ دغسې مطلب در په خاورې لړلې په تپلي کورې ته ورسېدو، مطلب در په ډېر تکلیفونه باندې. کاکا ګوله هلته کوم ټیکهدار یا کوم حکومتي چارواکي چا ستاسو تپوس وکړو څوک راغله که رانغله اوسه؟ هغه ټایم باندې هېڅوک هم نه و، مطلب نه څوک چارواکي و نه مطلب د حکومت والا څوک و، مطلب در موږ صرف موږ د خپل کولې لیبر و، بس نور یو سړی هم نه و. صحیح ده، خوشحاله شي. قدرمنو د ده دغه لاش تاسو وینئ، دا شانګلې ته روان شو د پېښور نه. دا د شانګلې یوه بله بدبختي ده، موږ له هره میاشت کې یو مړی راوړي او موږ د کولې دغه تورو درنګونو پیره په پیره باندې وخوړو. د دې تپوس موږ د چا نه وکړو، د دې حال به څوک پوښتي؟ که د شوکت نه پوښتنه کې هغه وایي چې پالیسي جوړیږي، که امیر مقام ته دغه خبره ږدي نو هغه وایي چې دوی د کولې مزدورۍ له نه ځي، بل څه کار دې شروع کړي. موږ خواست دا کوو چې موږ به تر څو پورې دغه مړي ورکوو. په کار ده چې د نن نه یو احساس موږ رابیداره کړو. موږ سره د شانګلې یو بل ځایي مشر ولاړ دی، هغو به هم پوښتو چې په دغه موقع باندې هغو څه وایي، هغو راغلي دي مخې له. زمونږ د شانګلې د سیمې دا بدبختي ده چې لکه زمونږ په سیمه کې هر څه شته، خو دا خلک ځي بهر مزدورۍ له بهر لاړ شي، خپله مزدوري پیدا کوي او مزدورۍ کې الټه مونږ ته لاش میلاو شي. دا د دې نه بله بدبختي څه کیدی شي؟ صحیح، خوشحاله اوسئ قدرمنو چې بیا نه توره پورته شي نه سر په وینو رنګ شي. باداره دغه جنګ دی د وطن آخري جنګ شي. څومره چې د کولې مزدوران زما دغه غږ اوري باید چې هغو دغه احساس او شعور ځان کې را پیدا کړي چې دا زمونږ د شانګلې آخري مړی شي. موږ دې د دغه ټوک ډوډۍ په خاطر باندې خپل دا ګل ځوانان نور نه وژنو. موږ دې یو احساس راپورته کړو، تر هغې پورې د موږ بیا کولې له نه ځو، تر څو پورې چې مستقل یوه پالیسي نه ده راغلې، تر څو پورې چې موږ ته زموږ د سیفټي مجر نه دی شوي، زموږ د تحفظ پوره ذمهواري موږ ته نه ده راکړه شوې. ګلفرودین په خپله منیجر دی په درادمخیل کې، دی به پوښتو چې دغه قسمه واقعاتو نه موږ څنګه ځان بچ کولی شو. ګلفرودین صاحب تاسو را سره خپله رایه شریکه کړئ. بس تاسو مونږ ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو زمونږ په دې لاره کې پوښتنه وکړه. او بل دا خبره چې مونږ غریبي ده د غریبۍ د لاسه مونږ په کولا کې دره کې یا په کوټه کې یا په یو ځای کې یا په بل ځای کې دا په خوارۍ زارۍ باندې دا پیسې ګټو. اول خو ګټل کېږي نه چې بیا وګټلی شي ټیکهدار نه میلاویږي. چې ټیکهدار نه میلاو شي بیا مونږ نه هغه غله راپاسې غلی ووهي. مونږ پکې اخر یا ځواني وبیلو یا پکې دغه شنې در په در واپس کور ته راځو. نو زمونږ دپاره د دې دپاره مخې ته تاسو د آواز خور کوئ چې د دې څه نه څه غور وشي او زمونږ دا ځوانان دغه شنې مونږ له مړه نور چې راوړي نو لکه ډېره افسوس خبره ده او ډېره د
دردی خبره ده. خوشحاله راته اوسئ. قدرمنو زما اواز شوکت یوسفزی صاحب زمونږ ډېر محترم د هغو نن سبا په حکومت کې پوره لاس دی. د اواز دې تر سی ایم صاحب محمود خان ورسي، د اواز دې تر عمران خان ورسي او زمونږ د شانګلې چې خواوشا د 80% زیات خلک په کوله کې بوخت دي. پکار ده چې دغه لوی اولس دغه غمځپلې دغه دردېدلې شیبو کې دې موږ سره ودرېږي او زمونږ د دغه ستونزو څه حال راوباسي. افسر افغان ته اجازت راکوئ. ښاد آباد او بریالي اوسئ. Te vayas.